هلکه جهانګیر خانه دا ښې خو دلته راورسېدو دا ښې وتړه ګینې پرابلم به راته جوړ کړي دې خو زمونږ عزت پاتې رااخیستې ده یاره اسماعیل شهیده اول خو ما بد وکړ چې دې شو ته زه راکړمه خو بیا هم په خوله باندې لاس کېده که پوښتنه یې درنه وکړله که نه نو ورته ووایه چې دا د بنګلادیش دی د بنګلادیش یلکانو ما ته اواز راځي داسې پسپسي ما پسې مه غږېږئ زما نه مه سوځېږئ څه وکړمه که اوس زه سوپرسټار یم او په دې شو ته راغلی یم یاره دا هم تاسو نه پیرزو کېږي چې زه په دې مذاکراتو په شو کې دلته کښېنم ښه شهید خانه دا راته ووایه چې ته خو سوپرسټار او په ټوله دنیا کې ته خلک پېژني چې ته په لاره تېرېږي که نه نو خلک هلته ځان په ځمکه ولي او جنکیانې چې دي که نه د جڼا په ځای خرینګ د پوزې نه بهیږي نو ته خو سوپرسټار یې دا راته ووایه چې ستا پیدایش د کوم ځای دی زه غرق شولو جهانګیر خانه پوښتنه خو یې ورنه وکړله اوس به څه کېږي او څه به نه کېږي د شو والا ماما دا چې دی که نه د بنګلادیش دی په د بنګلادیش په دهاکه ښار کې پیدا شوی دی او هغوی نن ته راغلی دلته مهاجر شوی دی رښتیا وي زه د اسماعیل شهید په سر باندې قسم خورم چې دا د بنګلادیش دی او په دهاکه ښار کې پیدا شوی دی اول ته یې نرۍ کوڅه ده د بنګړیوالانو په هغې کوڅه کې پیدا شوی دی نه د شو والا ماما دوی هسې ګل خوري دوی زما نه سوځېږي زه بېشکه د بنګړیوالانو په کور کې پیدا شوی یم او په پېښور کې یوه بنګړیوالانو کوڅه وه په هغې کې پیدا شوی یم زه خو شډل پډل پښتون یم خیر دی که د بنګړیوالانو په کور کې پیدا شوی یم زمونږ ته یې څه بس چې په ارض کې پیدا شوی خو بس یو غم یې د غیرت سره ښه خو دا راته ووایه که نه چې ستاسو دا فلمونه خو ډېر خطرناک دي د هالیوډ د بالیوډ او د ولیوډ په نوم یادېږي که نه نو دا راته ووایه چې دا ستاسو فلمونه ولې دومره شاته پاتې شو په دې اخره کې یاره پرابلم خو زمونږ د ولیوډ دا دی که نه چې زمونږ په ولیوډ کې چې دی که نه بدنیتي ډېره زیاته ده او د یو بل نه سوځېږي لکه څنګه چې دا شاته دوانې ناست دي زه د ټول نه غټ کوني یم که نه او زما نه ډېر سوځي که سبا ته نور واړه کونیان راځي نو هغه به د دې کونیانو نه سوځي نو اوس که ته ووایه که نه زما احترام دوی نه کوي نو نور کونیان چې راځي هغه به دوی احترام کوي نو په دې خاطر زمونږ فلمونه شاته پاتې دي ولکه اسماعیل شهیده دا سړی سم که موږ ته ورته کونیان مه وایه ګینې دا خوله به وربرې شاته واړومه خړنګنه ټول په کیټینګ کې په ډرامو کې بغارې وهي او د خولې نه د خړنګ او لارې روانې لیونیه یو ته اوس موږ ته خبرې کوي پرابلم به راته نه جوړه جهانګیره ګینې بیا مې ته ما څه خرابېږي تا ته خو پته ده که نه تا ته خو پته ده ګوره زه بیا لیونی کېږم چې لیونی شم بیا ګوره زه په ځان نه یم او نه بیا په جهان یم یلکانو تاسو غلي شاته کښېنئ که نه مړه شاته غلي کښېنئ خبرې مه کوئ ما خپله ځان پر غم اړولی دی او غم مې راوستی دی خو د خیره شهید خانه دا راته ووایه که نه چې په اخره کې یو د پښتو ډیلاګ راته ووایه چې تا باندې ډېر زیات ګراني یاره د شو والا ماما ما یو فلم کړی په هغه فلم کې ما ډېر زیات ګل خوړلي ول یعنې شراب مې پکې څښلي وو که نه نو به زه کور ته راسم زه په نشه کې یم نو مور ته داسې ویم مورې ورشې یو ګیلاس اوبه راوړه او که اوبه دې رانه وړې نو ټول کلی برابرې ترېشل کې ترېشله Of, kom met z'n engagement!